بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره بیرته یې مسواک راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. په تېر درس کې ورته ګوره موږ چې ختم کوي سمارټ چارټ هم ختم کوي. اوس راځم ورته ګوره چارټ ته. په سمارټ چارټ کې ما یوه خبره وکړه، ما له سمارټ چارټ چې د یوه شي لپاره مشخص نه دی چې د دې لپاره نه استعمالیږي، او چارټ هم دغه رقم دی، د یو شي لپاره مشخص نه دی. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړي دا به درته راسي. بارون په چارټ کې ورته ګوره لینم سته، پیس سته، بار سته، لایت ناحیې تر پایه پورې دا مختلف ورته ګوره چارټونه دي موږ سره سته. اوس نو زه راځم ورته ګوره دا چارټ راخلم چې دا مې راواخیست. ورته ګوره چې کله دی اوکې کوي د ده سره اکسل خلاصېږي، د اکسل شیټ خلاصېږي، په هغې کې به لیکنه کوي، بیا پر باندې چې کېږي عملي کېږي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړي ورته ګوره دا دی خلاص و. نو ورته ګوره مینې دا عموما د اکسل لپاره ورته ګوره یو چیرې شي خلاص و. زه راځم ورته ګوره دلته مثلا ورته لیکم خپل ځان یو ډیزاین ورته جوړوم، او نوم دی، او دلته ورته لیکم چې فشار دی، او دلته ورته لیکم چې شکره ده، او دلته ورته لیکم چې ټي بي دی. صحیح شو؟ نو دلته ورته لیکم چې وام احمد دی، محمد دی، او محمود دی، او نسیم دی. دا نومان ورته ولیکله. اوس که لاندې راسي ورته ګوره په چارټ کې دا نومان دا دې واویشتله. ورته ګوره احمد دی، محمود دی، نسیم دی، پلانکی دی، پلانکی دی. اوس ګوره دا فشار دی، دا شکره ده، دا ټي بي ده. د فشار رنګ سره کم دی، د شین دی، د شکرې رنګ سره کم دی، سور دی، او د ټي بي رنګ چې دی خړ دی. اوس زه وایم یار د احمد فشار څو دی؟ مثلا دلته یو اندازه ورته لیکم چې سل دی. د احمد فشار چې دی سل دی، او شکر یې څو دی؟ یو سلو شل ده، او دغه یې چې دی یو سلو لس دی. صحیح شو؟ راځم ورته ګوره وینې د دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم، وایم د ده چې دی یو سلو شل دی، او راځم دا چې دی سل دی. بس خپل په خوښه مثلا هر څومره اندازه چې ته ورکړه کول چې ول ورکړې. زه به راسم دوی ته به دغه ورته انتخاب یې کړمه. دا اندازه راغلی، دا دی. دلته راځم ورته ګوره دا مې ورکړئ، دا مې ورکړئ، دا مې ورکړئ. صحیح شو؟ دا راغلی. بار زه راځم ورته ګوره د ډایلاګ بکس چې کوم ختموم یې دا د اکسل شیټ ځینې ختموم چې ختم مې کړئ. صحیح شو؟ ورته ګوره دا عموما دا چې شو دلته راغله. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته سرچ په ودروم، دلته لیکلي وینې وایي د احمد پوینټ فشار د ویلیو څو ده؟ سل ده. ورته ګوره وینې دا موږ چې دلته ودرې خپل هغه سل و دا هغه ښکاره کېږي. اوس د ده سره ورته ګوره دلته لیکلي چارټ د ده سم یو ډیزاین خلاص و، بل چې خلاص و، فارمټ خلاص و. نو عموما ورته ګوره دا دوه دانې چې دي د ده سره چې شوه خلاصوله. اوس نو زه که راسم ورته ګوره پر دې ډیزاین باندې کلیک وکړم، دلته زموږ څه لیکلي وایي ایج چارټ صحیح شو الیمنټ دی، او بل چې دی کویک لیاوټ دی. په دې کې د ده مختلفو ډیزاینونه دي، وایي څه رقم ډیزاین ته ورکوم. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم، ورته ګوره دا ډیزاینونه دي، دا ډیزاین ورکوي، دا ډیزاین ورکوي، راځي ورته ګوره وینې دا دی، دا دی، وینې مختلف ډیزاینونه پراته دي. هر ډیزاین چې تاسې انتخابوي کولی چې انتخاب یې کړي هغه به چې درته رابسي. وینې دا یو داسې ډیزاین دی چې دننه ورته ګوره هغې لیکل سوي دي هغه قیمتونه چې پلانکی دی، پلانکی دی، پلانکی دی. او که کویک لیاوټ ته راسي ورته ګوره کلیک پر وکړي، دا دی، دا دی، دا هم ورته ګوره ډیزاینونه دي. که لاندې راسي ورته ګوره وینې هلته ورته لیکلي دي چې دا د احمد مریضي ده، دا د محمد ده، دا د محمود ده، دا د نسیم ده. هر یو جلا جلا لیکلي درته ګوره دا چې څو درته راغله. نو دا دوه ورته ګوره عموما د دې دپاره چې استفاده کېږي او درته راځي. او دلته بیا لیکلي وایي چینج کلر. چینج کلر بیا داسې کار کوي، وایي د دغه چارټ رنګ ور واړوه. که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره څه رقم رنګ ور اړوي، مثلا یو داسې رنګ ور اړوي، مثلا داسې رنګ ور واوښتئ. او که نور رنګونه ور اړوي ورته ګوره دې ځای څخه نور رنګونه دې هم اړولی شي، مختلف رنګونه هر رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به چې شي وابه وړي. او که دې چیرې دلته لیکلي چارټ سټایل کوي نور سټایلونه ورکول، راس پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره دا سټایل دی، دا دی، وینې مختلف سټایلونه پراته دي. هر چا چې ته انتخاب یې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه سټایلونه به چې شي درته رابسي. دا ټول مختلف سټایلونه چې دي پراته دي. صحیح شوه؟ اوس نو راځو دلته زموږ سره مهم کارونه د هغه دي. دلته لیکلي وایي ایډیټ. ایډیټ داسې کار کوي که ته اوس وغواړې چې یاره زه غواړم چې په دغه کې یو نفر اضافه کړم یا یو مریض اضافه کوم. بارونه که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، چې کله کلیک وکړې وایي آیا ایډیټ ته په ډیټا کې راوړې که په اکسل شیټ کې راوړې. دلته لیکلي ایډیټ ډیټا، او دلته لیکلي ایډیټ ډیټا ان اکسل. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره تا ته خالص دغه رقم خلاصېږي، وینې دغه ډایلاګ بکس خلاصېږي. اوس که بل نفر اضافه کوې نو دغه به د دې ځای څخه ونیسې راکښته به یې کړه لاندې، لاندې چې راکښته کوي. اوس زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه ورته لیکم چې څوک دی، مثلا جاوید دی، د اندازه څو ده، دونه قدر ده، مثلا فشار یې څو دی، سل دی، او دا چې دی یو سلو شل دی، او دا چې دی څو دی، یو سلو لس دی. دا راغلی ورته ګوره وینې جاوید هم دلته اضافه شو. که مریضي اضافه کوې د دې ځای څخه داسې وینې څه دوې خواته یې راکش کړه، مریضي هم اضافه کېږي، که نه اضافه کېږي چې کېږي نه اضافه کېږي. او که راسي ورته ګوره دلته کلیک وکړې دلته به یې لیکلي ایډیټ ډیټا ان اکسل. که مکمل د اکسل په شیټ کې لیکنه کوې معنا اضافه توب کوې، راځه دلته کلیک پر وکړه ګوره مکمل په شیټ کې چې کېږي اضافه توب کېږي. دا خو ورته ګوره عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي.
او د هغه څخه وروسته سلیکټ ډیټا ده. سلیکټ ډیټا اوس که ته وغواړې چارې یو نوم دې نه وي، معنا په کمپیوټر کې د موجود یې صحیح شو، خو دلته یې ډسپلې کېږي، دلته ښکاره کېږي. برکره چې ورته ګوره دلته کلیک وکړو، چې کله کلیک وکړې زه هم کوم نوم دې نه وي، مثلا احمد دې نه وي، احمد ځینې اخواته کوي، یا یو مریض دې نه وي، که دا چک ځینې اخواته کوي مریض هم ځینې ختمېږي. باره یې اوکې کړه، چې اوکې دې کړې ورته ګوره وینې، که ورسې ورته ګوره وینې نشته، احمد شته نشته، ورته ګوره ما ځینې ختم کړئ صحیح شو. او که ته وغواړې چې بېرته دې راشي، نو رابس ورته ګوره دلته به کلیک وکړو، چې کله کلیک وکړې راځه ورته ګوره احمد دې راشي، اوکې کړه، چې اوکې دې کړې، نو عمل ورته چې شو احمد دلته اضافه شو، چې کومه دی دغه دی. او دلته بیا لیکلي وه سویچ رو کالم، وینې و سویچ رو کالم دې څه کار کوي. اوس ورته ګوره دلته فشار دی، شکره ده، ټي بي ده، او دلته احمد دی، محمد دی، پلانکی دی، پلانکی دی، په دې صورت باندې. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم، دا به دې ته راواوړي، هغه به دې ته راواوړي. اوس ورته ګوره پر دې باندې کلیک کړه، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې فشار دی، شکره ده، ټي بي ده، که برته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې هغه دلته راغله. معنا رو قلم ته اړوي، قلم چې ته راوړي رو ته اړوي. نو عموما د دې دپاره دا چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. ګوره دلته کلیک پر کوم دې ته راواوښتی، کلیک پر کوم دې ته راواوښتی، چې هر وخت یې وراړې کولی خپل په خوښه ور واړې، هغه به درته راشي. خو که چیرې دغه ډایلاګ بکس دا د اکسل ډیټا شیټ نو راخلاص، ورته ګوره زه دا ختموم، دی بیا کار نه کوي، دا به راخلاصي، دا به ولاړي. که دا چیرې نو وراړ ورته ګوره زه پر دې باندې کلیک کوم، دا ختموم، درته ګوره وینې دی کار نه کوي. که چیرې هغه د اکسل هغه شیټ راخلاص دی کار کوي، کنې په بل صورت باندې چې کېږي کار نه کوي عموما. او د هغه څخه وروسته ریفرش ډیټا ده، دا عموما چې کېږي ریفرش شوي. او دلته یې لیکلي وای چینج چارت ټایپ صحیح شو. اوس که ته وغواړې چې دغه زه بل ټایپ ته اړوم، نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې، چې کله کلیک وکړې زه غواړم کوم ټایپ یې ور اړوم، پر دې باندې کلیک کوم، اوکې که چې اوکې دې کړې ورته ګوره وینې ډیزاین یې واوښتی که بارون دلته زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي، دې ته وراړئ، دې ته وراړئ، چې هر یو ته وراړئ، پر هغه باندې کلیک وکړه، هغه ډیزاین په چی سي ور واوړي. نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کې استعمالېږي، دا چې کار دی د چارت ټایپ کار سیسو عمومي ټایپ چې کېږي ور واوړي، او هر یو چې ته وراړئ کولی چې کې ور واوړي سیسو دا کار کوي. نو دا چې کار و دا د ډیزاین کار و، د دا ځای څخه ونیسه تر دې ځای پورې دا ډیزاین ټول کمپلیټ شو او کار یې خلاص شو. راځم د هغه څخه وروسته وسنګ کې فارمټ دی، پر فارمټ باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې دا به درته راشي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم، په ولې کې لیکلي وینې وایي کریټ ایریا. اوس که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره ټوله ایریا چې شوله انتخاب شول. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه دلته لیکلي دي وینې وایي چارت ټایټل، دا وینې د هغې عنوان د چارت ټایټل، که پر دې باندې کلیک وکړې دا به چې شي درته انتخاب شي. او که پر دې باندې کلیک وکړې فشار ورته ګوره چې کېږي انتخابېږي. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې ټي بي انتخابېږي، چې پر هر یوه باندې کلیک وکړې هغه چې کېږي درته انتخابېږي، چې پلانکی شی دی، پلانکی شی دی، پلانکی شی دی، عموما دا چې کېږي کار کوي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دلته لیکلي فارمټ سلیکشن، که پر دې باندې کلیک وکړې موږ سره ورته ګوره دا خلاص شو. اوس راځم پر دې فیل باندې پر دې باندې کلیک کوم. اوس نو داسې کار کوي چې مثلا هېڅ شی دې هم نه وي، دلته هېڅ شی نه ورکول کېږي. او که راشي ورته ګوره سولیډ فایل باندې کلیک وکړې، نو دلته ورته ګوره رنګ ورکول کېږي، سره کم رنګ ورکوي، سور، زرغون، شین، هر کم رنګ ورکول کېږي. که تیزه یې ورته ګوره وینې کمزوري کوي، کمزوري کېږي، که تیزه یې چې کېږي تیزېږي. او که پر ګرینیټ باندې کلیک وکړې، ګرینیټ ورته ګوره وینې زموږ سره څو دانې دي، 3 دانې دي سیس عموما ورته ګوره دا دی. اوس که پر دې اول باندې کلیک وکړې سره کم رنګ ورکوي، مثلا زه غواړم چې سور رنګ ورکړم، پر دوم باندې کلیک کوم، زه غواړم چې د دې ځای څخه ژیړ رنګ ورکړم، پر دریم باندې کلیک کوم، د دې ځای څخه مثلا زه غواړم چې یو داسې شین رنګ ورکړم، پر دې باندې کلیک کوم سیسو، د دې ځای څخه مثلا دا رنګ ورکړم، ورته ګوره دا عمومي چې څو درته راغلی هر کم رنګ چې ته ورکوې. باره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا په دې شکل کې درته راځي، که پر دې باندې کلیک وکړې دا په دې شکل کې راځي، دلته ورته ګوره وینې مختلف ډیزاینونه هر ډیزاین کې چې ته راوړې کولی چې راځي. او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګوره وینې یو داسې ډیزاینونه راځي، درته ورته ګوره وینې داسې شکلونه راغله. او که راشي ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګوره یو داسې ډیزاینونه راځي، خو دلته مختلف ډیزاینونه دي، هر کوم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې. اوس ګوره دلته زموږ سره رنګونه 4 دانې دي، 1 2 3 4. که ته وغواړې چې یاره زه یې 5 کومه، نو پر دې باندې کلیک وکړې یو بل اضافه شي چې هغه به څه شي 5 به شي. که چیرې ډیلیټ یې پر دې باندې کلیک وکړه پرته به څه شي ډیلیټ شي. څه عموما دا کار کوي. او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګوره مینې یو داسې رنګونه دي، خپل په خوښ دي رنګونه ورکولی شي. باره ورته ګوره مینې کې رنګ تیزېږي، دا بیا دننه ورته ګوره مینې خپل کار پر کېږي سو، که رنګ کمزوری کوي ورته ګوره دلته کمزوري کېږي، که تیزېږي. خو دا چې پاته دي دا په دننه په ده کې مثلا کار کېږي. ورته ګوره مینې د لوړي د خوا څخه بیا یې د بټون د خوا څخه د کم خوا څخه مثلا اخلي سو، عموما دا چې کېږي کار کوي. او پر پټن چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا رقم دی، مثلا زه غواړم چې یو داسې رنګ انتخاب شي. اوس دا رنګونه ول ورکوم چې سره کم رنګ زه هم سور و ژیړ رنګ ول ورکوم سو، ورته ګوره سور ژیړ رنګ انتخاب شو. که راسې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې، پر دې باندې کلیک وکړې، پر دې باندې کلیک وکړې، دا ورته ګوره مختلف ډیزاینونه دي، هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راشي. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره مینې دا ډیزاینونه دي برته خپل زاړه حالت ته سو، نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي.
او که زه راسم ورته ګورم یعنې دې ځای څخه یو رنګ ورکوم چې دا رنګ مې وله ورکړی سیسو اوس یې کینسلوم کلوزوم یې ختم یې کوي. نو په دې فارمټ سلیکشن کې تا ته مختلف رنګونه ورکول کېږي، هر رنګ چې ته ورکوې کولی چې ور ورکړې هغه به درته راسي. او که راسي ورته ګوره دلته لیکلي وینې ریسیټ برته شاتګ کوي، که په دې باندې کلیک وکړې برته خپل پخواني حالت ته ځي. مثلا چې کوم سټایل تا ورکړی دی، کوم پیټرن دې ورکړی دی، یا نور سټایلونه ورکړي دي، هر سټایل چې ورکړی دی پر دې چې کله کلیک وکړې بیرته خپل پخواني حالت ته ځي، چې پخواني حالت ته چې کېږي درته راځي. او که زه راسم ورته ګوره بیرته فارمټ سلیکشن ته راځم، پر دې باندې کلیک کوم. اوس ورته ګوره یو چې دی فیل دی، بل چې دی بارډر دی. فیل او بارډر ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې برته هغه شان دي، وینې. خو د فیل او د بارډر دونه قدر فرق دی. دا فیل چې دی دننه کار پر کوي، دا بارډر چې دی شاوخوا کار پر کوي، وینې دغه لاین وینې په دغه باندې کار کوي. مرکه راسي دلته کلیک وکړو ورته ګوره وینې څه رقم ته استعمالوي، ورته ګوره هغه رقم چې دی کولی چې استعمال یې کړې، سور دی، زرغون دی، شین دی، ورته ګوره وینې دا دی. کیفیت ځای ورته ګوره تیزېږي که کمزوري کوي، چې کېږي کمزوري کېږي عموما د دې دپاره. خو دونه قدر دی چې هغه پر یو شي باندې استعمالېږي، دا پر بل شي باندې استعمالېږي، چې هر رقم یې ورته ګوره ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راځي. یو بارډر دی، بل چې فیل دی، فیل دننه راځي، بارډر د شاوخوا ته راځي. نو دا عموما د دې دپاره استعمال سیسو دلته لیکلي وینې وایي کرنټ وینې کرنټ سلیکشن د سیسو دا د دې دپاره چې کو استعمالوي. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره دلته لیکلي انسرټ شیپ، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو شیپ سره اخلي، مثلا دلته چې کوم انتخابوم یې دا د انتخاب مې کوي. باره که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې سمارټ آرټ ته راځم، دلته لیکلي چین شیپ، مثلا یو شیپ چې کې بدلوي، چین شیپ موږ وویل سیسو عموما دا کار کوي. بارونه د دا ځای څخه وینې چې تر دې ځای پورې دا ټوله موږ ویلی دی، چیرې مو ویلی دی په شیپس کې مو ویلی دی سیسو. ورته ګوره دا برته شیپسونه دي، مثلا دلته راځي ورته ګوره پر دې باندې کلیک کړه، دې شیپس یو رنګ ورکوي، چې څه رقم رنګ سور رنګ ورکوي، ورکول څو که دا ورته ګوره ټول مو ویلي، دا ځای څخه مې دې ځای پورې ورته ګوره دا ټوله په تېرو ویډیو کې تېر سوي دي، په تېرو ویډیو کې نه په لسمې ویډیو کې تېر سول، دا 12مه ویډیو په لسمې ویډیو کې چې مو شیپ وویل دې دپاره چې شو استعمال سو او درته راغلی. اوس ګورې یوه خبره ده، که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره دا درې سره انتخاب سو که نو اوس که رنګ ورکوي ورته ګوره وینې دا رنګ ورکوم درې سره انتخابېږي. که تو غواړې چې نه دا یوه ته رنګ ورکوم او بل ته بیا نه ورکوم، مثلا زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم، دا دې رنګ ورکول څو خو ګردو ته دې ته دې ته دې ته دې ته ګردو رنګ ورکول څو. که تو غواړې چې دا یوه ته ورکوم دا نور ته ورکوم، باره چې راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا دې چې انتخاب کوي بېرته دوه واره بیا کلیک پر وکړه، ګوره دا یو دوه واره کلیک پر وکړه. که یې پله انتخاب کړې ټوله، که یې پله کلیک پر وکړې ټول انتخابېږي، که دوه واره کلیک پر وکړې یو انتخابېږي. نو بر راسه ورته ګورې دې ځای څخه څه رقم رنګ ورکوې هغه رقم رنګ دې ورکولی سي، تور، زرغون، شین، سیسو هغه رنګ عموما دې دپاره چې کې استفاده کېږي. سیسو دا کار کوي. نو دا چې کار و دا د چارټ کار و. بیا هم دا خبر درته کوم چې چارټ چې دی د یو شي لپاره مشخص نه دی، د مختلفو شیانو لپاره چې کېږي استفاده کېږي درته راځي. داسې نه چې د دې شیان لپاره استعمالېږي د بل شي لپاره نه استعمالېږي، نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کېږي راځي. دا عموما د چې کار و د چارټ کار و. د هغه څخه وروسته سکرین شاټ ته راځم. سکرین شاټ چې دی عموما که تو غواړې چې د دغه امیس ورډ شاته هر شی پروت دی د هغه عکس اخلي، راوړي چی ته امیس ورډ ته. اوس نو که زه راسم ورته ګورم مینې دلته کلیک پر کوم، راځم دلته سکرین شاټ ته پر دې باندې کلیک کوم، سکرین شاټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. اوس د امیس ورډ شاټ خو ورته ګوره ډیسکټاپ پروت و. اوس که زه وغواړم چې د دونه اندازه لیکنه عکس یې راسي، چیرې راغلی دلته راغلی، وینې. او که ته راسي ورته ګورم مینې دلته پر انسرټ چې کله کلیک وکړئ سکرین شاټ چې راځي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ، راځم دلته سیسو دا دی. اوس دا راغلی سیسو، زه غواړم چې مثلا څونه اندازه چې هر څونه اندازه ورته ګوره ته انتخاب کړه سیسو، که ډېر یې کله چې دونه اندازه زه انتخابوم د دې ورته ګوره عکس دلته چې څو درته راغلی سیسو. او که چیرې زه راولاړ سم ورته ګوره مینې دا اکسل راخلاصوم چې دا مې راخلاص کړه سیسو، دا راخلاص شو دا دی. اوس ګوره مینې دا وټ شاټ ورته ګوره اوس چې پروت دی اکسل پروت دی. که بار زه راسم ورته ګوره مینې پر دې انسرټ باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړئ سکرین شاټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم، راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم، زه وایم یاره دلته چې راسي دغه دې راسي، دا د اکسل شیټ دې راسي. چې کله راغلی ورته ګوره دلته چې سو انتخاب سو عموما د دې دپاره دا چې استفاده سو. نو عموما ورته ګوره دا چې کار دی دا د سکرین شاټ کار دی سیسو. موږ عموما سکرین شاټ په دې صورت باندې استعمالوو او درته راځي سیسو. دا کار کوي سیسو دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو او درته رابسي. او د هغه څخه وروسته یو دوه درې څلور د دغه سره اوس فی الحال موږ کار نه لرو. ما مخکې داسې خبره وکړه چې په امیس ورډ کې اکثره اپشنونه دي چې هغه د انټرنیټ سره وصلېږي، خو زه اوس د انټرنیټ سره وصل نه یم سیسو. دلته یو ځای ناست یم چې کله کې انټرنیټ شته لره، نو بارکار چې ورته ګورئ دلته کلیک وکړئ آنلاین ویډیو کار اخلي ورته ګورئ وینې دا درته ګوره دی کار نه کوي. او که پر دې باندې کلیک وکړې سورت دا یو لا هم کار نه کوي سیسو. نو یو دوه درې څلور د دې سره اوس فی الحال موږ چې شلو کار نه لرو سیسو. دا کار کوي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې انشاءالله که خدای کول لینکس او دا خوا به شروع کړو سیسو.